دوستانو یو ځل تاسو دا ویډیو وګورئ. ښه دوستانو تاسو دا ویډیو وکتل. تاسو په ذهن کې کوم شیان راغله؟ تاسو د مخه دا ویډیو لیدلې ده؟ آیا تاسو د په رقم ویډیوګانو علاقمند یاست؟ نو که غواړئ چې همدغه رقم ویډیوګانو لپاره یو چینل جوړ کړئ او ژر ستاسو ته لیدونکي شمېره تر میلیونو پورې ورسیږي، نو د ویډیو تر اخره پورې زموږ سره پاتې شئ. سلامونه او نیکې هیلې. چپتر میډیا ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. لکه چې تاسو دا ویډیو وکتل، ستاسو په ذهن کې کوم موضوعات مخته راغله؟ شاید تاسو دا ویډیوګانې ډېر ځلې لیدلې یا هم دا مو اول وار دی چې تاسو یو ویډیو ګورئ. دوستانو دا ویډیوګانې تاسو که چیرې په یوټیوب کې سرچ کړئ، د 1 میلیون څخه تر 4.5 میلیونه پورې کسان دا ګوري. ستاسو په نظر دا به څونه وخت کې کتلی؟ دا په دې معنا نه دی چې دا ویډیوګانې به 10 کاله 3 کاله 4 کاله به کېږي. فقط په 4 میاشتو کې 4 میلیونه کسانو لیدلی. نو که تاسو د یو نوي چینل پسې ګرځئ، غواړئ چې یو موضوع انتخاب کړئ، نو دا بهترین موضوع ستاسو لپاره. دوستانو دا کار چې دی ډېر اسان او ساده دی چې د موبایل په ذریعه سره کېږي. دا یو رقم گیم دی چې دا گیم تاسو به ډاونلوډوئ، بیا په خپل چینل کې دا ویډیوګانې به نشروئ. نو زه خپل موبایل ته چې دغه په رقم موږ زده کړو. ښه دوستانو اول ځو د موبایل سټور ته. ښه دوستانو دا چې موږ د موبایل سټور پیدا کړو، نو د سرچ په ځای کې موږ لیکو میک اوور، لکه چې تاسو په سکرین کې دغسې فلم وینئ. نو څو لحظې صبر کوو چې هغه راسي او موږ هغه خپل گیم پیدا کړو. دوستانو که تاسو یو دانه پیدا کړئ، نو تاسو کولی شئ چې د هغه په ذریعه نور هم ورته شان پیدا کړئ چې دا ټوله رایګان دی، که مصرف نه لري چې تاسو مثلا دا رانیسئ یا هم وګورئ. لکه چې تاسو دوستانو وینئ دلته خپله طریقې او نمونې شته چې تاسو کم کم شیان په دا برنامه کې جوړولی شئ. نو دا به اوس موږ ډاونلوډ کړو. نو دوستانو منتظر کېږو چې دا ډاونلوډ شي. دوستانو دا خو ډاونلوډ شو، اوس نو دا گیم خلاصو. لکه چې تاسو دوستانو دلته وینئ دا شیان ټول هلته شته، فقط تاسو یو مذهب غواړئ چې دا تاسو سکرین شاټ کړئ او د سکرین شاټ په ذریعه سره دا بیا سره ایډیټ کړئ. نو اوس دغه شیان موږ دلته یو څو ثانیې ګورو چې په کومه طریقه سره دوی جلا کېږي او بیرته خپله جوړېږي. چې دا نن ورځ په یوټیوب چینل کې ډېر علاقمندان لري چې د مخه موږ تاسو ته ویلو چې د دوی لیدونکي د میلیون څخه بالا دی. دوستان تاسو ولیدل چې موږ 1.5 ثانیې مو جوړ کړل. نو دغه رقم تاسو کولی شئ چې نور هم ور اضافه کړئ او ایډیټ سره تغییرات پکې کې راولئ. ښه دوستانو دا خو مرحله زده کړه چې څنګه ډاونلوډولی شو، څنګه ویډیو څخه شات سکرین کولی شو او څنګه په خپل یوټیوب چینل باندې دا اپلوډولی شو. نو اوس موږ پر دغه موضوعاتو باندې بحث کوو چې باید کم تخنیکونه یا کم اصول موږ په نظر کې ونیسو چې د هغه په واسطه سره زموږ د لیدونکي او د سبسکرایبرو تعداد بیخي زیات شي. او که تاسو مثلا سبسکرایب ډېر کړي نه، دغه لپاره موږ هم یو ویډیو لوړ تاسو ته معرفي کړی چې د هغه په ذریعه تاسو کولی شئ چې خپل سبسکرایبرونه بیخي زیات کړئ، 100% په ضمانت. ښه نو دوستانو اوس نو تاسو باید څو موضوعات په خپل نظر کې ونیسئ. اول دا چې دا چینلونه چې معمولا دا رقم ګیمونه نشري، دا مو په یاد وي چې باید د دې په ساوند افیکټ کې یا په غږ کې یو څه سره تغییرات تاسو راولئ. ځکه چې که چیرې تاسو تغییرات رانهوړئ، دا په دې معنا چې تاسو کاپي پیسټ کړي. نو داسې اکثره ګیم سټورونه دی چې دوی خوښه نه دی چې مثلا هوبهو یا عین شی تاسو په خپل چینل کې دا نشر کړئ. ښه دی چې یو څه دغه په غږ کې تغییرات تاسو خپله راولئ. دوهمه موضوع چې ډېر زیات مهم دی چې باید تاسو هغه په نظر کې ونیسئ، دا ټایټلونه. که تاسو دا یو ویډیو مو جوړ کړئ، سم مو کړئ، دا ټایټل باید څنګه وي؟ باید په انګریزي ژبه. دا ډېر مهم دی. که تاسو په پښتو هم لیکئ ښه دی، خو په انګریزي دا ډېر ښایسته او ده. درېیمه موضوع چې د داسې یو ویډیوګان لپاره مهم دی، باید تاسو د خپل نشریات داسې یو تنظیم ورکړئ چې وګورئ چې دا ستاسو لیدونکي د بدن کوم اعضا خوښوي. ښه نو دوستانو دا اوس زموږ د نن هفتې خبرونه.
که چیرې ستاسو خوښ شوي ستاسو د کومنټو په انتظار کې یو. زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د زنګولې علامه هم د سره ټیک کړئ. په راتلونکي هر ویډیو مو د شو اول ستاسو پورې ورسېږي.